أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. شروع كده ويلو دا سلور ركوعات جدي بديكي دما عشيرت يعني دا معاش بارك ذكر ده بديكي أولني فرقوشي ديكي دا خير وخيرات أو دا خرج متعلق دا الله پاک پلارك خرج دا غير پارا شرایط وغیرہ پدی بل رکوع کې بیان شول. دې رکوع کې هم دغه مضمون دی، یعنی دغه د الله پاک په لاره کې خرج کولو دپاره نور هدایت دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، انفقوا خرج کوئ من طیبات ما کسبتم، پاکیزه شیزونه چې تاسو کسب کوئ، یعنی په خپله کمایۍ کې په خپل روزګار کې چې تاسو کوم مال حاصل کوئ د هغې نه پاکیزه شیزونه. طیبات د شان نزول نه خو دا معلومیږي د آیت چې طیبات دلته په معنی د عمده دی، یعنی پاکیزه شیزونه یعنی عمده ردی مال نو، بیکاره مال مه خرج کوئ، بلکې هغه مال چې کوم عمده او قیمتي. د هغې وجه دا وه چې بعضې خلکو چې دی دا به ردي او بیکاره شیزونه به یې راوړلو، نو په هغې باندې دا آیات چې دی نازل شوی او بعض حضراتو طیباتو دغه کړی په حلال سره چې تاسو خرج کوئ حلال، نو د معال او د نتیجې په اعتبار سره دواړه یو شی جوړېږي، ځکه چې عمده مال هله کېدی شي چې حلال دواړه یوه معنی تقریبا راځي. نو پاکیزه شیزونه څه چې تاسو کسب کوئ، نو د دې نه فقهاو یو خو دا چې عمده یعنی پاکیزه شیزونه، لیکن دا په هغې چا باندې راځي چې د چا سره عمده مال وي، او که د چا سره عمده مال نه وي نو هغه د دې حکم نه خارج دی، ځکه چې تاسو چې کوم کسب کوئ په هغې کې عمده، نو چې یو سړي سره عمده وي نه نو د هغه بېکاره که اوس سره کمزوری شیز دی نو هغه به هم قبول وي. بل دا اوس د عمده نه به ته څه حالې، عمده چې قیمتي وي، لیکن یاد ساتئ مطلب دا نه دی چې بلکل قیمتي سړي سره یو شی وي بلکل هغه به خرج کوي. څلورمه سپاره کې الله پاک فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې تاسو نیکي هرګز نشئ حاصلولی مګر دا چې تاسو کوم شی خوښوئ هغه تاسو خرج کوئ. نو استاد محترم په هغه ځای کې فرمایلي چې د دې نه مراد دا دی تحبون چې تاسو یې خوښوئ، معنا هغه مال چې میلان ورته د نفس کېږي، یعنې یو شی قیمتي چې د انسان فطرت خو هغې ته میلان کوي که نه، نو دا هغه په دغه حکم کې راتلی شي چې هغه هم دغه خوښ مال وي، ځکه چې انسان ته بعض څیزونه داسې چې یو شی ډېر د اعلی درجې انسان ته خوښ وي، لیکن هغه د کمزوري درجې هغې ته هم میلان وي هغې هم خوښ وي، نو دغه هم په دې کې راتلی شي، لیکن داسې شیز نه چې بلکل بېکاره او ردي شي ستا نه بلکل فارغه شي او ته یې د الله پاک په لاره کې ورکوې په دغه مصرفونو کې. ما کسبتم چې تاسو کسب کوئ، یعنې تاسو چې کوم کمایي کړي، د دې نه فقهاو یوه مسله راویښتې ده چې والد چې دی پلار دا د خپل اولاد د مال نه چې دی خوړی شي، او د هغه د نبي علیه السلام د یو قول د وجې نبي علیه السلام فرمایلي اولادکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم هنیئا، چې دا ستاسو د اولاد چې دی دا ستاسو بهترینه کمایي ده، تاسو د دې مالونه نه خورئ په خوشحالۍ سره، نو د اولاد د مال نه خوړل چې دي د پلار دپاره څه دي دا بلکل جایز دي، او ځکه چې کسبتم ویل چې تاسو کسب کوئ، او کسب هغې ته وایي چې د سړي وي، نو اولاد چې دی دا هم د پلار یو کسب یوه کمایي دي، او دغه وجه د شریعت کې چې دی د پلار که خپل زوی عمدن قتل کې قصدن نو په پلار باندې قصاص نشته، او د هغې وجه دا ده چې دا پلار چې دی دا دنیا ته د بچي د راتلو ذریعه او سبب وي، نور هغه ګناه او هر څه په خپل ځای، لیکن په بدله کې په هغه باندې قصاص هم نشته. ومما اخرجنا لكم من الارض، یو خو خپل عمده مالونه خرج کوئ، ومما او د هغې څه نه اخرجنا چې موږ راویښ کړي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه، د ځمکې نه چې څه راوځي د آیات کې هغې ته اشاره ده عشر ته، د ځمکې نه چې قسم څه راوځي هغې کې چې دی هغه عشر ورکول څه دي واجب دي. اوس که دا لږ وي او که ډېر وي، ځکه چې ومما اخرجنا لکم من الارض د هغې څه نه چې موږ راوباسو، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دین دا مسله راویښ کړې ده چې د آیات مطلق دی، یعنې بلکل مطلق یې ویلي، داسې نه ویلي چې لږ یا ډېر وي، خو چې څه د ځمکې نه راوځي په هغې کې چې دی عشر ورکول څه دي او واجب دي. بیا پاتې شوه د دغه خبره، د دې نه علاوه چې کوم د ځمکې عشر ورکول خو واجب دي د ځمکې نه، لیکن
ځینې وس کمې ځمکې چې په دغه ورکړی شي په اجاره یعنې ته چاته حواله کړې او هغه پرې خپل فصل کوي که باغ پرې کوي هر څه چې کوي او د هغې نه چې کومه کمایي تاله راځي نو په دې کې عشر شته یا نشته نو په هغې کې عشر نشته د هغې مثال بیا د هغې عام مال شي کوم چې انسان باندې زکات وړي کوم چې نصاب ته ورسېږي او په ځمکه کې چې دی عشر د دغې کوم زمینداري ده کوم فصل چې راځي په دې کې عشر شته او په هغې کې عشر نشته په هغې کې بیا دې ته کتلی کېږي کله سړی د نصاب مالک او دغه پیسې وله رالې او په دې ورسره کال ووتو نو د هغې نه به ورکوي لیکن که داسې وشوه چې د کال په منځ کې هغه پیسې خرج شوې د پټي نه چې کومې رالې نو په ده باندې زکات نشته یو خبر به یاد ساتئ چې کله همداسې وشو 11مه میاشت روان ده په 12مه میاشت کې به دی اوس زکات وباسي کال بعد او په 12مه میاشتې په اخره کې دغه پیسې رالي نو چې دی اوس زکات وباسي دغه پیسې به ورسره جمع کوي د خپل نصاب سره باقي د دې نه علاوه که چېرته د کال په منځ کې دغه اجاره راله په دغه اجاره باندې څه دی زکات نشته ولا تیمموا الخبیث منه او تاسو قصد مه کوئ د بیکاره شي منه د دې نه یعنې د بیکاره شي قصد مه کوئ چې تاسو یو شی ورکوئ د الله په لاره کې په هغې کې د بیکاره شي قصد مه کوئ ردي تنفقونه چې تاسو هغه خرج کوئ ولستم بیاخذي الله پاک فرمایي تاسو په اغستونکي نه یې هغې له به خپله الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې یعنې تاسو داسې ردي شی ورکوئ که اوس که ستاسو په چا باندې څه حق واجبه یعنې مثال په طور چا دې قرض ورکړي یا وغیره او هغه ته اخلي نو ظاهره خبر د انسان دا فطرت دی دی ردي شی نه قبلی بیکاره شی نه قبلی نو چې ته بیکاره شی نه قبلی نو د الله پاک پر لاره کې چې کوم شی ورکې نو هغه هم عمده شی ورکوه الا ان تغمضوا فيه یعنې په پټو سترګو یا خو به ته دا کوې چې بلکل ځان به پیناګاره کوې یا به رعایت کوې چې به خیر دی دا راکړه نور به هر حال په خپل حق کې څوک ردي شی نه قبلی د الله پاک په لاره کې چې دی هم عمده مال خرج کول پکار دی واعلم وپوه شئ ان الله غني حمید چې بېشکه الله پاک غني بې پروا ذات دی یعنې ستا دې مال ته نه دی محتاجه لهذا که ته داسې بېکاره شی ورکړې او ته چې دا ما د الله رضا لپاره ورکړو نو الله پاک چې دی دې ته نه دی محتاجه په دغې باندې الله پاک نه خوشحالېږي او حمید د تعریفونو والا ذات دی یعنې حمید معنا چې په ذات خود تعریف والا دی د چا تعریف محتاج هم نه دی نو چې داسې تعریفونو والا او کمالات او صفات والا ذات دی چې د هغه په نامه باندې یو شی ورکړې نو هغه دې هم باکماله شی ورکړی شي ځکه چې هغه په ذات خود تعریف والا ذات دی نو پکار دا ده چې هغه شی دې هم تعریف والا شی ورکړی شي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یعدکم ستاسو سره وعده کوي الفقر فقر د غریبۍ یعنې شیطان تاسو یری د غریبۍ نه ویأمرکم بالفحشاء او تاسو ته د بېحیایۍ حکم کوي یعنې شیطان تاسو د غریبۍ نه څنګه یری ته چې دا مال خرج شي په زړه کې دا وسوسه وغورځوي ته خو به غریب شي او مفلس به شي ویأمرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته په بېحیایۍ معنا په بخل درته حکم کوي چې ته دا مال خرج کړې نو تا ته به څه پاتې کېږي او یا د الله پاک دومره احکامات انسان واوري یا دومره تاکیدي احکامات بعضې ځایونو دي او بیا هم د سړي په زړه کې دا نه راځي چې د الله پاک په لاره کې څه شی خرج کړلی شي او دغې ته دی نقصان وایي نو دا ټول شیطاني وسوسې دي کله کله خلک وایي د ما زړه نه غواړي نو دا زړه دا خبره نه دا ټول د شیطان نه غي نو که بخل او دا دې په زړه کې راځي د الله پاک په لاره کې خرج نه کوې دا د شیطان هغه لاره ده والله یعدکم مغفرة منه وفضله او الله پاک ستاسو سره وعده کوي مغفرة د بخښنې منه خپل طرف نه یعنې الله پاک ستاسو سره د مغفرت وعده کوي معنا دا چې تاسو کوم مال خرج کوئ نو ظاهره خبره ده دا خو چې په طاعاتو سره یعنې د الله پاک په احکام ادا کولو سره په نیکو سره چې دی ګناهونه معاف کېږي نه نو چې ته د الله پاک په لار کې خرج کوې دا یو نیک کار دی په دې سره به دې ګناه معاف شي چې ګناه دې معاف شو نو الله پاک دې بخښنه درته وکړه نو مغفرة منه الله پاک سره د مغفرت وعده کوي چې ته په دغه نیت خرج کړې چې الله پاک په زما په دې باندې څه کړي ګناهونه معاف کړي وفضله او د زیادت چې دی وعده کوي الله پاک به پکې برکت ولري او زیات پې کړي او دا فضل ډېر ګره ته داسې هم کېږي انسان څه خرج وکړي الله پاک چې دی په آخرت کې خو به د دې فایده کېږي الله پاک به له بدله ورکوي لیکن زیات تر چې دی الله پاک په دنیا کې هم هغه شی څه کړي هغه زیات کړي والله واسع علیم او الله پاک وسعت والا ذات دی نو که ته خرج کوې الله پاک په لاره کې او نیت دې صفایي چې په دې به زما الله پاک ګناهونه معاف کړي او په دې کې به ما ته برکت واچوي والله واسع الله پاک وسعت والا ذات دی الله پاک به درله ډېر درکړي او علیم پوهه ذات دی په نیتونو فیصلې کوي چې که په کم نیت یې خرج کوې نو په هغې نیت به درته بدله یعنې د هغې هغه ثواب به درته ملوي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو
انفقوا خرج کئی من طیبات ما کسبتم پاکیزه شیزونه د خپل کمایۍ نه ومما او د هغې څه نه اخرجنا چې موږ راویښتي دي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث او قصد مه کوئ د بیکاره شي منه د دې نه تنفقون چې تاسو هغې لره خرج کوئ ولستم بآخذي او تاسو نه یې دې لره اخیستونکي الا ان تغمضوا فيه مګر دا چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې واعلموا پوه شئ ان الله بېشکه الله پاک غني بې پروا ذات دی حمید تعریفونو والا ذات دی الشیطان شیطان یعدکم الفقر وعده کوي ستاسو سره د تنګدستۍ یا یری تاسو لره د فقر نه ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بېحیایۍ سره والله یعدکم او الله پاک ستاسو سره وعده کوي مغفرة منه د خپل طرفه د بخښنې وفضلا او د زیادتو والله الله پاک واسع پراخۍ والا ذات دی علیم پوهه ذات دی